دا پیرو کوجی خلک ګڼ راوستي دي رنګین صاحب څنګه دا ډرس دي السلام علیکم ډیر ښه السلام علیکم خیر تمبل اګ دی لیونه کړم اورې د مشه د دوغو ته سرونه ډیر ښه ډیر معلومه چې موږ د دغه لایبرری یو چې د افسر افغان په نوم لیکو دي او دا غي وجه دا و چې د پښتو ادب د لپاره د کومه هلي ځلې کې په خدمت راچاني پټپنامې نو بهرت راشد خان نن غلې د مسرت تاسو محمد ولړ او افسر افغان صاحب غلې تاسو محمد ولړ واجب صاحب تاسو پیژنې بعد تاسو خپل راځي نو مقصد څه خبرې دار چې تاسو داخل تر راځي تاسو ول راځي په دا ځان په کومه چې دی په ژوند کې پرمختګ کړی ولې کړی نو شي کولای نو شي نه دی کړی نو ځکه پرمختګ کړی د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم چې د عقل فهم او ادراک خالق دی نن زه یو ځل بیا په احساس ریهیبلیټیشن سنټر منګوره سوات کې ولاړ یم زه خوشحاله یم زه ړومبی هم دلته یو پیره راغلی یم یو ټپه ده وایي چې زما ړومبۍ مینه هم ته وې په دویم ځلي مینه هم تا سره کومه په دویم ځلي هم تاسو راغلي یو زه به د صدر صاحب د واجد صاحب د نوید صاحب او څومره چې دلته دیو د ټولګي غړي دي یا د ټیم ممبرز دي که سایکالوجست دي که ډاکټرز دي که دلته خدمتګاران دي د ټولو به ډېره زیاته مننه کومه دا خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي زه به په دوو توکو باندې دا خبرې خلاصوم یو به ستاسو او په معاشره کې ستاسو کردار او دویمه خبره به بیا زما د فنون لطیفه یا د کریټیو آرټ وي چې دلته رباب نواز ورور زمونږ هم ناستی و منګی مې ډېر وخت بعد ولیدو څو خبره تبلې ته وتې ده د منګی مې ولید نو لږ به بیا د دې په ژبه هم تاسو سره خبرې کوم لومبی به زه شروع د اتل صاحب دغه شعرونو نه وکړم هغه وایي چې والله د لرې لرې تماشه به مې کوله د مینې څه خبره هم ګنې نه به مې کوله او والله مورې چې زړه مې د هېڅ چا مال ته بد نه کو که یو ساعت به نه وه ګزاره به مې کوله او د پاکو مهذبو خاریه کې ژوند بس دا و نور هېڅ هنر مې زده نه کو نشه به مې کوله زمونږه د لیبر ډپارټمنټ محترمین ملګري دي هغو هم مننه کومه چې هغو راغلي دي څومره چې ملګري راغلي دي که نوم یې رانه هېرېږي بخښنه به غواړم ما خبره وکړه چې د پاکو مهذبو خاریه کې ژوند بس دا و نور هېڅ هنر مې زده نه کړ نشه به مې کوله اوس ما تېره پېر هم دا خبره کړې وه بیا دا خبره هم کومه چې که تاسو دلته په احساس ریهیبلیټیشن سنټر کې دې حالات ته رارسېدلي یئ که یو طرف ته په دې کې څه فیصده صدر صاحب د دیو خپل لاس دی نو بل طرف ته نیغ په نیغه زه دا بیماره معاشره دا ال سیسټم هم د دې دپاره ذمهور ګڼم که چېرته صدر صاحب زمونږ د نظام دا خلک انټرټین کولی شوې دوی په صحیح لاره روانولی شوې لکه څنګه چې زمونږ احساس ریهیبلیټیشن سنټر یو کوشش شروع کړو نو نن دا موږ په دعوې سره ویلی شو چې په سونو کسان واپس ژوند ته را روان دي خبره دا ده چې دیو ته ژوند لار چا نه ده ښودلې او موږ واجد صاحب په هر ځای کې زه دا وایم موږ اکسیډنټل پروفیشنل وو که موږ چېرته هم تلي وو نو زموږ کریر کاونسلنګ نه دی شوی چې بچیا ستا دا رجحان دی
ته په دې باندې پوهېږې، ته په دې کې پرمختګ او برمختګ کولی شي، بلکې موږ د معاش غم، د خېټې غم، کورني مسایل، بیا دلته په دې سیمه باندې دومره جنګونه، بارود، ترهګري خوره شوه چې دلته موږ چا کریټیویټي ته پرېښې نه وو، مینې ته یې پرېښې نه وو، نو بیا به زه مجبوراً نشه کومه، بیا به زه مجبوراً ټوپک رالمه، زه نفسیاتي بیمار یم. نفسیاتي بیمار سړی یا گزار کوي او یا بیا گزار خوري. نو که چېرته ستاسو په صحیح توګه باندې داسې تربیت څنګه چې احساس ریهیبلیټیشن سنټر کوي، که داسې نور زونه، بیا د کور نه، بیا د سکول نه، بیا د کالج نه، بیا د یونیورسټي نه، نو تاسو کې هم لکه د راشد خان غوندې ځوانان شته دی، تاسو کې هم د واجد صاحب غوندې ځوانان شته دی، تاسو کې هم افسر افغان غوندې ځوانان شته دی. دغه دنیا د چا ده نه، دا زمونږ شریکه ده. او هر هغه انسان چې هغه د الله په کائنات کې د الله د مخلوق دپاره کار کوي، هغه به الله سرخورو کوي او هغه به ځلیږي، مخکې به ځي. زما به تاسو ته عرض او التجا دا وي، هغه وایي راشده چې د چرسو چلم مسکه په غرمه کې ادم خانه، بیا ګډې وډې وایي په نشه کې ادم خانه. ګوره ځای په ځای زمونږ لټریچر، زمونږ ادبیات، زمونږ تاریخ هم د دې نه ډک دی چې دغه څیزونه مونږ ګډو وړو ته بوځي، دا مونږ د ژوند لاره مونږ ته نه ښیي. او هغه ښکلی انسان چې الله تعالی په خپله فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی دغه احسن تقویم چې دی دا مونږ دومره په ګډو وړو باندې سر کو چې دی به یې نه سمه خبره کولی شي، دی به یې نه سم ودرېدی شي، د ده ټول کارونه ګډوډ شي. هغه ورځ ما یو ویډیو کته نو په هغې کې ډېر یو ښکلی پیغام وجي، هغه یو کس چېرته خوله کې نسواري ښي، نو ډېر ښکلي کارپېټ باندې کښېني، نو بیا څه ټایم بعد هغه نسوارو توکلو وخت راشي، نو د هغه کوربه ته وایي چې توکدان نشته چې دا توکم، نو هغه ته وایي چې توکدان خو نشته، موږ نه ساتو چونکې موږ نسوار نه کوو، نو په دې کارپېټ یې توکه. هغه وایي نه نه ډېر قیمتي کارپېټ دی، نو دی ورته وایي چې ستا د خولې نه خو قیمتي نه دی که یعنې دومره قیمتي خوله کې تا نسوار ایښي دی، هغه تا ته قیمتي نه ښکاري چې الله تعالی درکړی دی او کارپېټ ته د قیمتي ښکاري. یعنې الله تعالی تاسو یقین وکړئ، ګورئ موږ له دومره قیمتي وجود راکړی دی چې نور هیڅ هم موږ له الله نه راکړي. او دا یو وجود د دې حساب کتاب شروع کړي، زمونږ ګرده، زمونږ زړه، زمونږ سترګه، زمونږ مازغه، د یوې سترګې ته په زرګاو د شاته نه وایرز راغلي دي، په دې کې یوې لمحې هم فرق رانه شي، یو سپارک هم ونه کړي، وجود مو ګرمي هم ونه کړي، خو بیا دغه ښکلی وجود چې دی دا موږ په خپله باندې بیا دې ته زیان او تاوان رسو. کله نشې تماشې شروع کړو، کله حلال حرامې شروع کړو. نشه ګورې یوازې دا نه ده چې سړی چرس او پوډر او هیروینس کي، دا هم نشه ده چې موږ د په حرامو باندې عادت شو. د بانو قدس یو کتاب دی جي د راجاګید په نوم باندې، هغه وایي هر هغه څوک چې هغه حرامه خوري نو هغه یو غټ نشهیي ثابتېږي، او د هغه مثال به د ټپوسي د ده په رګونو کې مرداره لاړه شي، نو دی کله بیا ځان له ښکار نه شي کولی. تاسو به دا باز لیدلی وي، دی کله مرداره نه خوري، دی 2-3 ورځې وږی ګرځي، خو دی ځان له ښکار کوي، ځکه چې د هغه په رګونو کې دغه مرداره او حرامه غوښه نه ایتلي. نو تاسو ته مې هم دا خواست دی چې الله درله ډېر څه درکړي دی. ګورئ تر اوسه پورې چې څه شوي دي هغه شوي دي، دا څه د معاشرې ګناه، څه ستاسو غلطیانې، څه زمونږ د غربت لاس په دې کې، او د هر اړخ نه یوه مسله جوړه شي نو هغه سړی په نشه باندې مجبوره کړي. خو اوس تاسو یو ښه ځای ته راغلي یې، خدای درله یو موقع درکړه، او بیا د سوات په دې ښکلي موسم کې چې ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، او یو چې د سوات شي جانان بلې موسم ښکلی دی. دې زمارونو په دې کې خو والله چې مړ سړی را ژوندی کېږي نو نشهیي به پکې څنګه نښه کېږي. لہذا تاسو اوس ټیک ټاک یئ، تاسو ښه یئ، ځان ته به کله هم داسې نه وایئ چې تاسو ښه نه یئ. او زه به یو ځل بیا د صدر صاحب، د واجد صاحب، د احساس ریهیبلیټیشن سنټر د ټولو غړو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، او دا باور ورته ورکوم چې تاسو د الله په کائنات کې د ټولو نه لوی کار کوئ. ګورئ الله ته د خدمت هیڅ ضرورت نشته دی، د الله تعالی رښتونی خدمت د هغه د بندیانو خدمت دی، او دا انسان به کله هم بد نه راځي. ستاسو حوصلې ته، ستاسو جذبې ته مې سلام دی، او ستاسو د الوت ته نور توان هم غواړم. په دغه شعرونو باندې د خبرو د لړۍ ته تیږږدو د پای، او بیا به راځو موسیقۍ ته چې الوت لا خې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته، د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته، او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې آزاد سو کونترې ساته، ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ترې د زړه دروازې لرې ساته.
نواب نواز استاد دا زمونږ ځوان ملګری دی یو موده مخکې هم راچلی ده سره مونږ یو بنډار کړی و شاهرخ صاحب نوم هم شاهرخ دی او کار هم د هنر دی نو وایي که د رباب چل زما زده وی ما به د خپلې ځوانۍ ویر پکې کونه او بیا زمونږ په منګي باندې چې کوم رور دی د هغه هم ډېره مننه کوم سر صاحب د نوم څه نوم دی سبحان سهار صاحب وایي چې جنکو جنگ په ګودر جوړ کو منګي مات شو په غړو وشتل کوي دا غړې د دې منګي دې ځای ته وایي چې دا اواز هم د دې ځای نه راوځي راشد خان راشد را سره هم ناست دی رښتیا خبره دا ده چې دا هغه خلک دي چې ما تاسو ته ذکر بیا بیا کړی دی د ژوند نه لږ ونې لرې تلي دی واپس ژوند ته راوسته او بیا دا زیبا هنر یا چې کوم کریټیویټي ده په دیو باندې دیو ذهن ښایسته کول راشد خان دا ډېر لوی کار دی او بیا دا ملګري پکې په خپل هم څوک ټپکې تېره بېره بابا ګل ټپې کړی او بل کوم ملګري نو دا بیا رادانګي ګوره یې خلکو کې داسې پته چې بولډ دي بولډ نو راشده تا سره وړي در غریبي هغه را شریکه که موږ به در سره هم دا ګاډی راکاږو بالکل جانانه دومره خو کوا ما چرته په هیره یادوا